دلوی او بخون که خدای په نامه ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې تاسو روغ جوړ خواښ او خوشحال اوسئ. ګرانو زده کوونکو د نهم ټولګي دویم لوست په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. په تیر درس کې موږ او تاسو د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر عنوان لاندې درس ولوستو. پاتې برخه چې اووم مخ دی نن موږ او تاسو له خیر سره اولو، خو لیکن په لومړی سر کې د لغتونو دې توجه وکړئ. اول لغت د ملاتړ حمایت، دوهم پرمختګ پیشرفت، دریم ګوټ ګوټ ګوشه او کنار، څلورم سپېڅلی مقدس، پنځم کرک نفرت او شپږم لغت دی توپیر فرق. شاگردان نهایت عزیز، در جلسه گذشته ما و شما درس را تحت عنوان د اسلام ستر پیغمبر آغاز کردیم و تا صفحه 6 را خواندیم و ترجمه کردیم. ادامه درس را در این جلسه پیش میبریم. درس را شما ترجمه میکنیم، شما هم دقت بفرمایید. و طول بشر حقوق روحانه کړل، حقوق تمام بشر را روشن ساخت کی د اسلام ستر پیغمبر عنوان درس ماست او د هغوی د ورکړې ملاتړ وکړ و حمایت از دادن آنها کرد. دادن چی؟ دادن حقوق. د اسلام مقدس دین په ډیر لږ وخت کې دین مقدس اسلام په بسیار وخت کم داسې پرمختګ وکړ چې نن پیشرفت کرد چې د نړۍ د دینونو په تاریخ کې در تاریخ ادیان دنیا سار نه لیدل کېږي، مثالش دیده نمیشود، نظیرش دیده نمیشود، سار نظیر و مثل. نه یوازې د عربو لویو وړو قومونو، قبیلو او شاوخوا ملکونو، نه تنها اقوام بزرگ و کوچک عرب و قبیله هایشان و همچنان ملک های چهار اطراف، بلکه د جهان گوټ گوټ ته، بلکه به گوشه و کنار دنیا د دې حق دین زرین پلوشی شعاع زرین این دین رسید. همدې مقدس دین د بشریت د دواړو جهانونو نیکمرغۍ تضمین کړي. همین دین میگه سعادت، تضمین سعادت هر دو دنیای بشریت را کرد. الهی د خپل نازول پیغمبر د سپېڅلي روح په برکت، پروردگارا په برکت روح مقدس پیغمبر نازدانه زموږ په زړونو کې در دلهای ما د بې اتفاقۍ او کرکې اورونه مړه کړي، آتشهای نفرت و بې اتفاقی را خاموش کړي، هیواد ته مو سوله او سوکالۍ راولي، به وطن ما صلح و آرامی بیاوري، چې موږ خپل هیواد او نور بشریت ته د خدمت جوګه شو که ما برای کشور و برای دیگر بشریت سزاوار یا شایسته خدمت شویم. جوګه سزاوار و شایسته. د متن لنډیز یا خلاصه متن: هغه مهال چې پر ټول جهان د جهالت او ناپوهۍ ته په تیاره خپره وه، زمان که تاریکی از نادانی و جهالت در تمام دنیا پخش بود، بشریت په بیلاری او گمراهی سر و بشریت به گمراهی و بیراهی روبرو. د حق او باطل ترمنځ توپیر نشو کولای، فرق بین حق و باطل را کردن میتوانست. د خدای جل جلاله د منزل و عبادت ځای، جای عبادت و بزرگداشت الله جل جلاله را بت لمنزل بت پرستی او ډول ډول خرافات نیولی و قسم قسم خرافات گرفته بود. انسانیت له یوې لویې تباهۍ سره مخامخ و. انسانیت با یک تباهی بزرگی روبرو بود. خدای جل جلاله پر بشریت باندې رحم وکړ. خداوند جل شانه په بشریت رحم کرد. د هغوی د لارښوونې او سمې لارې ته د رابللو لپاره یې برای دعوت کردن آنها برای درست و راهنمایی کردنشان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خپل استازی په توګه وګمارد. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را من حیث نماینده خود گماشت. د بشریت لپاره یې د دواړو جهانونو د نیکمرغۍ زیر راوړ. مژده سعادت یا خوشبختی هر دو دنیا را برای بشریت آورد. زیر مژده او له بیلارۍ څخه یې وژغورم و او را و یعنی بشریت را از بیراهی نجات داد.
شاگردان نهایت عزیز، درس ما و شما به اینجا به پایان میرسد و کار خانگی شما این هست که شما لغات داده شده را برای هر کدامش یک تا جمله بسازین. موفق و کامگار باشین.